رینجر او پولیس دي فوج دی او که بج ودی پښتون ولس هر درد لره دوا شوې ته د وخت فرغونانو ته موسی شوې تار تار پروت کاندې په یو ټغر راټول کړل د نفرت تورو تیارو ته سپین رڼا شوې د ورورۍ غږ لا ټکو تر کابل یې تا تل یې منظور جانا زه خپلو ملګرو ته ستاسو دا راتګ اهمیت ښایم دلته اهمیت یوازې په سټیج د ناستو خلکو نه وي دلته اهمیت په دې جلسه کې یا په هر ځای کې چې زموږ جلسه وي په هغه کې ګډون کوونکي هر وګړي وي که چیرې جلسه کیږي او ولس نه وي دا جلسه دا د ولس نمایندګي دا د ظالم مخ ته ودرېدل بیا د ولس ترجماني نه وي هم په جلسو کې د عام ولس ګډون یعنی هر یو وګړی چې دلته راغلی دی د هغې شمولیت دا یوازې خپلو مظلوم قام ته پیغام نه وي چې زه ستا سره ولاړ یم بلکې ظالم ته هم پیغام وي چې زه ستا ملګری نه یم د خپل مظلوم ولس ملګری یم بلکې خپل تاریخ ته پیغام وي چې زه خپل تاریخ ته مختوری نه ځمه زه خپل تاریخ ته په جګې سترګې ځمه بلکې د دغې وطن راتلونکي ته پیغام وي چې موږ د دغې وطن یو مضبوط او ښه راتلونکی غواړو ملګرو خبره د اهمیت زموږ د ولس دی دا ولس دلته راغلی هر وګړی تاسو د دغې وطن د دغې قام او د خپل مظلوم ولس تحفظ دپاره د ژغورنې دپاره په رښتیا د دوی د ژغورنو عسکر یئ کله هم چې تحریک په قام د ننګ خبره کړې ده هغه ننګ ته عملي جامه تاسو ورغستې ده دغو ولسونو ورغستې ده دا جلسو ته راتګ چې څه ته هم داسې غیر اهم ونه ښکاري دا ډېر زیات اهمیت لري په دې کې شرکت او زه د پښتون ولس چې چېرته هم آباد دی بالخصوص په کراچۍ کې چې هر کله موږ د جبر او د ظلم په خلاف د غږ پورته کولو هڅه کړې ده کوشش مو کړی دی بیا دا کام زموږ په یو میسیج باندې هم هغې ځای ته ځان رسولی دی چې کوم به موږ ورته ښودو د شپې په 3 بجې باندې په 2 بجې به دلته موږ پوسټ وکړو چې په پلانکي هسپتال کې د ملګري حاضر شي نیمه ګنټه پس به هلته په زرګونو خلک حاضر وو د خپل ولس وایي د خپلو نه خپلو شکریا نه ادا کیږي د خپلو مننه نه کیږي تاسو زموږ خپل یئ زموږ وجود دی دا ولس خو بیا هم زه خپل ولس ته سلام کومه زه خپل قام پښتون ته سلام کومه چې دوی په 3.5 کاله کې نه په پروپیګنډو باندې چا خطا کړل ډېرې پروپیګنډې وشوې چا به ورته ویل چې دا غدار دي چا به ورته ویل چې دا خرس دي چا به څه نم ورکوه چا به څه نم ورکوه دغې پی ټي ایم خپل قام په سینه پورې ونیوه او د قام هر وګړي د خپل تحریک په سینه پورې ونیوه چا سره جدا نه کړل دا زموږ د یووالي رشته دا زموږ د اتفاق رشته دا به تر قیامته پورې زموږ جاري وي دا اتفاق اتحاد به
په دې نه هم زیات مضبوطه وو، په دې نه به هم د خپل قام او د وطن سره په کلکه ودرېږو. ملګرو، دا د کراچۍ ښار دی. زه په خپلو قیدیانو خبره کوم، زه په ټولو مسلو خبره کوم، خو نن په یو بل اړخ باندې هم خبره کوو. دلته زموږ ولس مزدورۍ ته راغلی دی. زه نن تاسو ته دا وایم، تاسو د کومې سیمې سره تعلق لرئ. دلته به څوک د وزیرستان خلک ناست وي، وزیرستان، سویلي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، دا په دنیا کې د چلغوزې تر ټولو لوی ځنګل دی. دا د کاپر او کرومای ډک دی. دلته به د شمالي وزیرستان خلک ناست وي. بویا محمد خیل د شمالي وزیرستان علاقې دي، هلته سره زر او کاپر پراته دي. دلته به د مومند او د باجوړ خلک ناست وي. دا هغه ځای کاڼي د خلک وایي پښتونخوا وطن کاڼي کاڼي دی، نه دی کاڼي، د ماربل او د نفرایټ تیږې دي هغه. دلته به د سوات خلک ناست وي، د زمرودو وطن دی. دلته به د بونیر خلک ناست وي، د ماربلو وطن دی. دلته به د صوابۍ د مردان او چرسد خلک ناست وي. یوازې په ټوبیکو باندې 1.5 ارب روپۍ خالي ټیکس هغه ځای نه چګېږي، اوبه او بجلي لري. دلته به د چمن خلک ناست وي، یوه دروازه یې دومره کاروبار لري چې ټول پاکستان په چلوي دوی. دلته به زموږ د کویټې د ژوب او کله سیف الله خلک ناست وي. دا چرته اوسېږي؟ دا د سماولنګ، دا د خوست، دا د دوکۍ او هرنایۍ ایخوا دخوا آباد خلک چې د کویلې غټ غټ کانونه دي. دا د هغو په منځ کې آباد خلک دلته ناست دي، راغلي دي. خپل وطن خدای څنګه وطن ورکړی دی، سره زر دي پکې. په دنیا کښې قیمتي شی سره زر، په دنیا کښې تر ټولو قیمتي بوټی چلغوزه زڼغوزي مونږ ورته وایو، هغه دی. د هغو د وطن نه، د زمرودو د وطن نه، د ماربلو د وطن نه، د کویلې د کانونو د منځ نه، د هغې د منځ نه لاړ شي. خو په هغه یې اختیار نشته، په هغه باندې د واک نشته دی. ای زما ډېر محترم ولسه، ای زما د زړه ټکور ولسه، غلام څه شي ته وایي چې په دې مو پوه کړم. په پخوا زمانو کې هغه انسان چې ده به د خپل ژوند فیصله خپله نه شوه کړلی، یو مالک به یو هغه به ورته چې دا وکړه، دا مه کوه، دا غنده، دا ما غنده، هغه ته به غلام ویل. نن ته باسیت کام غلام یې، ته باسیت کام اختیار نه لرې. تا ته پاکستان څه نه دي درکړي، خدای درکړي دي. هغه چې خدای څه درکړي دي په هغه یې لاس در نه بدل کړي دي. هغه مدنیات، هغه ځنګلونه تا ته نه پرېږدي. ځکه ستا روزي د کراچۍ په ګلو کښې پروت دی، ځکه د پنجاب په ګلو کښې په خولو کښې پټ پښتانه ګرځي، ځکه د پارکونو مخ کښې پښتانه پالش بوټونه پلش کوي. خدای د جنت په شان وطن درکړی دی، وروزي د عربو په شګو کښې، د پنجاب په سرو غرمو کښې، د سیند په غرمو کښې پروت دی. ولې؟ ته غلام یې، ستا اختیار نشته په خپله خاوره. زه کیسه درته کومه، تاسو د دغې ملک شناختي کارډ لرئ، تاسو د دغې ملک شناختي کارډ لرئ. دا منګو پیر سلطان آباد نه واخله د پښتنو څومره علاقو ته زه تا یې روډونه لیدلي دي. ته هلته هسپتالونه چیرې وینې، ته هلته چیرې سکول وینې، ولې ته انسان نه یې؟ ستا دومره حق نه کېږي؟ تا ته د انسانیت په نظر څوک نه ګوري؟ ستا په خاوره یوازې تاڼې جوړې دي چې پیسې لوټ کوي دی. هغه مزدوري چې زما ځوانان دلته خولې پرې توی کي، وایي د هغې جیب نه هم راوباسئ. ستا په خولو باندې کاروبار کوي، ستا په وینو باندې کاروبار کوي، ستا په کویلې باندې کاروبار کوي، ستا په کاپر او ګولډ سره زر باندې کاروبار کوي،
ستا په ماربلو باندې کاروبار کوي، ستا په وطن باندې کاروبار کوي، ستا په تر ټولو غټ ستا په وینو په اوښکو باندې کاروبار کوي. ولې ته اختیار نه لرې؟ ولې ته اختیار نه لرې؟ ولې ته اختیار نه لرې چې تا ته به ویل چې دا ټوپۍ به ته نه په سره وي؟ ته د خپل لباس اختیار نه لرې، ته د ټوپۍ اختیار یوازې نه لرې. او په دې خاوره باندې چې څوک هم ستا د اختیار خبره کوي، ستا د ښه ژوند خبره کوي، ستا په وسایلو باندې ستا د ګټې او فایدې خبره کوي، تا ته په خپل وطن کې ژوند غواړي، ستا د وینو تویدل بند کېدل غواړي او ستا د منډې اوښکې بند کېدل غواړي. هغه بیا د علي وزیر غوندې په جیل کې کی، هغه بیا د حنیف پښتون غوندې په جیل کې کی، هغه بیا د اویس ابدال غوندې په جیل کې کی. ستا سره ظلم جبر دومره زیات وشو چې نن چې زمونږ په پښتونخوا کښې وژل وشي، وایي په کویټه کښې د ماکا 15 کسان 10 کسان وو شهیدان شول. ملګرو صرف تعداد سره شمارو، شمار یې سره ښایو چې دومره شهیدان شول، دومره احساس یې ختم کو. ته په غلامۍ کې ډېر مخکې لاړې، ستا د غلامۍ احساس ستا نه ورک شو او دومره بې شعوري راغله، دومره بې شعوري راغله چې دغې کام شي چې څوک کم ټارګېټ کلینګ کوي، پیسې څوک ورکوي. د دغې کام ټیکهداران هر ځای کې چې څوک دغه کام وژني هغو ته پیسې ورکوي، هغو ته ټیکسونه ورکوي، هغو سره یې ملګرتیې جوړې کړي دي. نو هوښیاران وایي چې بې شعوره کام د دښمن فوج وي، دا د دښمن عسکر وي، په کیسه نه پوهېږي، لاړ شي د خپل کام په بربادۍ او تباهۍ کې لاس وهي. زما د وطن هغه ځوانان چې تعلیمونه یې کړي دي، هغه خلک چې پیسې لري ډېرې، معیشت تعلیم ډېر اهم شی دی، خو چې څوک کامي شعور لري آیا د کام د فایدې دپاره استعمالوي. څوک چې کامي شعور نه لري، څوک چې د خپل کام وطن مفادات نه پېژندي، څوک چې د خپل وطن د خپل ګلالي ولس ګټې او ښه ژوند نه پېژندي، د دشمن په پلو ناست وي، پیسې هم او خپل تعلیم د ده په خدمت کې لګوي. ځکه موږ وایو کامي شعور پکار دی، ځکه وایو چې کامي فکر پکار دی. دا کامي فکر ستا د ژغورلو فکر دی، ستا د ښه ژوند فکر دی. نن مسله څه ده؟ زمونږ او د دغې فوج په منځ کې نوره مسله نشته، نور جګړه نشته، ستاسو په سر جګړه ده، ستاسو په سر سره لاس په ګرېوان یو، د دغې ولس په خاطر، د دغې کام په خاطر، د دغې وطن په خاطر. مونږ ته د دنیا جهان خلک، مونږ ته هر ځای کې کېدی شي د ښه ژوند ډېر افرونه کېږي، د ډېرو پیسو، د ډېرو بنګلو. مونږ لعنت پې وایو، مونږ د خپل کام په ژوند باندې، مونږ د خپل کام په ژوند باندې ودرېږو. مونږ د دنیا هر سهولت، علي وزیر په جیل کې دا یو پارلمنټرین دی، ته څه وایې؟ ته څه وایې چې په دې اسمبلي کښې نور ډېر بې خونده ناست خلک پورا منیسټران جوړیږي، علي نشي جوړېدلی، خو علي ستا په سر سودا نه کوي. حنیف پښتون به ښه ژوند نه ولري، حنیف پښتون ستا په سر سودا نه کوي، اویس ابدال یې نه کي، د هنګوره ډې ملګري نیولي. او دا په سټیج چې کوم خلک درسته ناست دی، موږ دا نه وایو، دا سوچ موږ نه پیدا کوو چې څوک په جیل کې وي بس صرف هغه ښه دي. نه، هر ملګری چې په دغې کام وطن د دغې تحریک لپاره یوه ورځ هم منډه وایي، دا زموږ دپاره د اهمیت حامل دی. دا ستاسو مرکزي او صوبایي عهدهداران ناست دي، دا ټول خپل ژوند جوړولی شي، خو نه 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 نه، دوی وایي هغه ژوند نه دی،
هغه ژوند نه دی چې زه د یوه غلامي کومه. ژوند هغه دی چې د خپل قام په ننګ او غیرت یې تېر کړمه. ملګرو، ستاسو وطن اوس هم په دردونو کې دی. اوس څو ورځ وخت اول دلته ارسلان یو ځوان و، ویې ویشتلو. زه د ده د پلار نه ډېر په معذرت سره یو خبره کوم، ډېره بخښنه سره. آیا د ارسلان قبیله او پلار یې چیرې د پاکستان فوج په ظلمونو یا په دغې جبر شوي احتجاجونو کې شرکت کوو؟ نه، خو بیا یې هم معاف کو. معاف یې کو بیا هم. تاسو په دې نه معاف کېږئ، تاسو په خپل اتفاق اتحاد د خپل قام سره په ودرېدلو معاف کېږئ. موږ به خپل وطن په ننګ ګټو، خپل وطن به په غیرت ګټو، وچ کلک د ظالم سره په ټکر به ګټو. دوی کله کله وایي چې دا د دشمن ایجنټان دي، چې نن د سر در خلاص کړم زموږ د جنوبي پښتونخوا د ولس په شان، چې سر دې خلاص کړم په دې خبره. د دشمن ایجنټ نه، ستا د ظلم او بربریت پر زه خپل دشمن یم. نو څنګه د دشمن ایجنټ ما؟ زه ډایرکټ دشمن یم د دې ظلم، زه د دې جبر، زه د دې ظلم خپل دشمن یم. څنګه د بل ایجنټ ته وایې؟ ملګرو، نجیب څو ورځې اول په سویلي وزیرستان کې ستاسو یو پښتون ځوان و، ما د نږدې نه پېژندلو. ملګری و، ډېر درد راته په میلاو دی د ده په مارک. د دغې ریاست او د ریاست جوړ خلک چې د یوه پالیسۍ لاندې کار کوي وی وژلو. د طالب په نامه یې ووژلو. کله د طالب په نامه ووژل شي، کله د رینجر په نامه، کله د فوجي په نامه، کله د ګوډ او بیټ په نامه باندې. زموږ خلک دې ته خوشبینه و چې دا د طالبانو په منځ کې روغه سره کېږي، بیا به موږ معاف شو. هغه طالبان چې د فوج سره روغه شوې ده هغه معاف کړي یو. سړیه، د دغو په منځ کې چې ډېرې روغې وي، ستا ته د چا روغه نشته، ته کاروبار یې، ته د روپۍ ذریعه جوړېږي. د کومې مزدورۍ چې ته کوې د دغه نه پیسې هر چا ته په کار دي، د ټوپک په زور باندې. نو ملګرو، حالات 2021 کال تیر شو، بیا چې دا کال تیر شي خلق په مختلفې تبصرې کوي، او پښتنو پکې په دې کال کې دومره څه وبایلل چې حد یې نشته. خو زه یو کیسه درته کومه، که کله ممکېناستلو او همت مو پرېښودو، بیا مو بایللي دي. که همت و په مونږ کې، حوصله وه، کامي فکر و، هیڅ مو نه دي بایللي. بیا مو هیڅ نه دي بایللي، سره د تاوانه به یې په سټ وګټو. ملګرو، دلته په کراچۍ کې نامونه بدلیږي. کله د یو فرد نام وي، کله د ادارې نام وي، کله د روانور نام وي، کله د رینجر شي، کله د کسټم والا شي، خو د پښتنو وژنې لګیا دي. موږ د صوبا سیند موجوده حکومت ته وایو، پیپلز پارټۍ ته وایو، د ده سره نورو اتحادیانو ته وایو، اور دا خبر اب اردو ژبه کو چې دوی روغ پہ پوشی. یہ یہاں پر رہنے والے پشتون انسان ہے، ان کو انسانی حقوق دے دو. یہ ان لوگوں کا